بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه تاسو په درنه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترم لیدونکو که تاسو د لومړي ځل لپاره کمپیوټر نیو ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست مهرباني وکړئ د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب په دغه سره بټن سره کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ. د دې فایده به دا شي زه چې هر کله نوې ویډیو اپلوډ کوم تاسو به ډېر ژر در رسیږي. محترم دوستانو، د نن ورځې په خپرونه کې د کمپیوټر د ټاسک بار په باره کې مو خبرې کړې وي. اوس نن ورځ د کمپیوټر د سټارټ مینو په باره کې خبرې کوو. هغه هم یوازې موږ په کومه برخه کې د سټارټ مینو خبرې کوو، د کسټمایز برخه به ان شاء الله تاسو سره شریکوم. راځو اول سټارټ مینو پیژنو. سټارټ مینو پروګرام د څه لپاره استعمالیږي؟ د کمپیوټر سټارټ مینو د کمپیوټر د دروازې مثال لري. د پروګرامونو مثلا د سټارټ مینو د لارې موږ کولی شو د کمپیوټر ټولو پروګرامونو ته لاسرسی ولرو. د کمپیوټر سټارټ مینو موږ په درې برخو باندې تقسیم کړې ده. په درې برخو باندې ویشل شوې ده چې یو ته یې اوپن ریسنټلی کالم ورته ویل کېږي چې دا هم هغه پروګرامونه یا هغه سافټویرونه په دې برخه کې موږ سره موجود دي چې هغه موږ سره اوپن شوي وي یو پیره. دویم یې کنټرول پینل کالم یا وینډوز کالم په نامه باندې یادېږي چې په دې کې هغه کمانډونه موجود دي کوم چې د وینډوز سره یو ځای په دغه برخې ته را اضافه شوي وي او راغلي وي. درېیمه برخه چې د هغه د یوزر کالم په نامه باندې یادېږي، په دې کې هغه پروګرامونه موجود دي چې هغه د کمپیوټر د یوزر یا د کارکوونکي په واسطه باندې کمپیوټر ته ورپېژندل شوي وي او هغې ته انسټال شوي وي. نو راسئ اوس د کمپیوټر د سټارټ مینو په خصوصیاتو باندې خبرې کوو. د خصوصیاتو دپاره د سټارټ مینو تاسو به رابشئ په ټاسک بار باندې به راټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته به لاړ شئ او دلته به ټاسک بار درس موږ تېره ورځ ویلی دی. نن سټارټ مینو وایو. په سټارټ مینو باندې به کلیک وکړئ. په سټارټ مینو کې لومړی موږ سره کسټمایز دی. راځو په کسټمایز باندې خبرې کوو. مثلا که دلته کسټمایز کې لومړی کمانډ چې موږ سره موجود دی هغه د کمپیوټر په نامه باندې دی. کمپیوټر چې اوس موږ ته کله اوپن کېږي ډسپلی از ا لینک د لینک په شکل سره اوپن کېږي. هغه څنګه ګورو یې داسې. نو کله چې موږ سټارټ مینو ته راشو دلته کمپیوټر باندې موږ کلیک وکړو نو موږ ته د لینک په شکل سره اوپن شو. دلته که موږ اوس وغواړو دغه د مینو په شکل یا د لیست په شکل باندې موږ سره اوپن شي نو دلته کسټمایز ته به راشئ. په کسټمایز کې به دلته اوس ګورئ دا به ډسپلی از ا لینک دی، دا به ډسپلی از ا مینو به کوي. مینو خپله څه ته وایي؟ لیست ته ویل کېږي. دا به تاسو سره د لیست په شکل باندې خلاصیږي. نو اوکې هم که افلاین کو. اوس چې موږ راځو سټارټ مینو ته، په سټارټ مینو کې موږ کمپیوټر باندې کله چې کلیک کوو وګوره موږ سره دغه د لیست په شکل باندې موږ سره اوپن شو. که اوس وغواړو چې دغه لیست څخه موږ بیخي دغه کمپیوټر کمانډ موږ د دې ځای نه لرې کړو، دلته اوس موږ سره موجود دی. موږ وایو چې دې ځای نه دی بیخي د دې لیست څخه دې وځي. نو دې دپاره به تاسو به رابشئ په کسټمایز باندې به بیا کلیک وکړئ او دا به ډونټ ډسپلی دس ایټم دې ته به ټیک مارک آن کړئ او اوکې به یې کړئ، افلای به یې کړئ. نو کله چې تاسو سټارټ مینو ته راشئ نو موږ سره دلته د کمپیوټر هغه کمانډ موږ سره موجوده نه دی. او که بیرته ورسره راوستل غواړو دغه لیست ته نو تاسو به بیرته ساده به لاړ شئ، هماغه کسټمایز باندې به کلیک وکړئ او دا به ډسپلی از ا لینک به ورته انتخاب کړئ، اوکې به یې کړئ، افلای کړئ. کله چې تاسو بیرته سټارټ مینو ته راشئ نو ګورو کمپیوټر کمانډ موږ سره بیرته راغلی دی. په همدې طریقې سره دغه ټول تاسو د دې ځای نه د لینک په شکل، د مینو په شکل او ډونټ ډسپلی یعنې په دغه ځای کې نه ښودلو دپاره تاسو دلته ته استعمالولی شئ. خو یو دانه به زه تاسو ته بل هم وکړم تر څو پرې تاسو ښه پوه شئ. نو دا به بند کړو. خو دې ځای ته د راتګ دپاره باید تاسو خامخا په ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته لاړ شئ. نو دا مینو به تاسو ته بیا راځي او بیا به پکې تاسو سټارټ مینو ته لاړ شئ او بیا به پکې کسټمایز ته. کله چې کسټمایز ته لاړئ په دوهم کمانډ باندې به بیا تاسو کلیک وکړئ. مثلا موږ په دغه لیست کې غواړو چې موږ څه ختم کړو، دغه کنټرول پینل موږ سره نه وي دې برخه کې. نو کنټرول پینل به اوس موږ لرې کړو دې برخې نه، یا د مینو په شکل یا د لیست په شکل باندې. نو تاسو به څه وکړئ؟ دغه کسټمایز برخې ته به لاړ شئ. په کسټمایز کې به دلته کنټرول پینل په دغه لیست کې تاسو پیدا کړئ. کنټرول پینل موږ سره څنګه دی؟ دغه یو دی. صحیح شو. کنټرول پینل کې دغه موږ سره اوس د لینک په شکل باندې خلاصیږي. صحیح شو. ګوره زه چې دلته اوس کله سټارټ مینو ته لاړ شم په کمپیوټر کنټرول پینل باندې کلیک وکړم د لینک په شکل موږ ته کنټرول پینل اوپن شو. که زه غواړم د مینو د لیست په شکل دې ماته اوپن شي نو کسټمایز ته به لاړ شئ. په کسټمایز کې به دلته څه ته لاړ شئ؟ کنټرول پینل ته به لاړ شئ.
کنټرول پینل دلته څه ته به لاړ کړئ لینک ته به ډسپلی از امینو ته به ټیک مارک آن کړئ را به شي اوکې به یې کوئ اپلای به یې کوئ کله چې تاسو سټارټ مینو ته اوس لاړ شئ او دلته کنټرول پینل باندې کلیک وکړئ نو موږ سره اوس د مینو یا د لیست په شکل سره هغه د کنټرول پینل اپلیټ څنګه شو راځي که موږ اوس وغواړو چې د دغه برخې نه موږ د بیخي دغه کنټرول پینل د دغه لیست څخه وباسو هماغه ساده د کمپیوټر غوندې طریقې ده د کمپیوټر اپشن هم چې دغه ځای نه ختم کړو کسټمایز ته به لاړ شئ په کسټمایز کې به دلته کنټرول پینل به ډونټ ډسپلی دس آیټم ته به ټیک مارک آن کوئ را به شي اوکې به یې کوئ او اپلای به یې کوئ کله مو چې دغه اپلای کړو نو سټارټ مینو ته چې کله تاسو راشئ نو دلته که پام وکړئ تاسو سره کنټرول پینل په دې برخه کې نشته دی که اوس یې بېرته راوستل غواړئ نو څه طریقه به وکړئ همدا کسټمایز ته به لاړ شئ کسټمایز کې به ډسپلی از ا لینک ته به ټیک مارک دلته آن کوئ اوکې به یې کوئ او اپلای به یې کوئ تاسو به کله سټارټ مینو ته راشئ نو دلته کنټرول پینل موږ سره بېرته راغلی دی ښه اوس په دې برخه کې موږ سره د رن کمانډ دلته موجود دی په بعضې کمپیوټرونو کې دلته د رن کمانډ نه وي که تاسو سره د رن کمانډ د دې ځای نه ختمول غواړئ بېرته راوستل غواړئ نو د هغې لپاره به تاسو په اسانۍ سره کسټمایز ته به لاړ به شئ کسټمایز ته چې کله راغئ داسې ډاون به راشئ دلته دې ته ټیک مارک آن دی د ټیک مارک به لرې کوئ اوکې به یې کوئ اپلای به یې کوئ او کله چې اوس تاسو سټارټ مینو ته راشئ دلته د رن کمانډ موږ سره موجود نه دی که اوس بېرته د رن کمانډ تاسو راوستل غواړئ کسټمایز ته به لاړ شئ او داسې ډاون به لاړ شئ ښکته د رن کمانډ به پکې پیدا کوئ ټیک مارک به ورته دلته آن کوئ داسې اوکې به یې کوئ اپلای به یې کوئ او بیا سټارټ مینو ته لاړ شئ نو د رن کمانډ موږ سره دلته راغلی دی د کسټمایز د باقي کنې تاسو هم همداسې کولی شئ که زه هر یو کوم نه زموږ ویډیو اوږدېږي نو محترمو دوستانو که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ ویډیو د سره شیر کړئ خپل نظریات انتقادات را سره په کمنټ کې شریک کړئ محترمو دوستانو اوس به یو څو ثانیې وروسته په دغه سکرین باندې تاسو ته د نورو ویډیوګانو تمنیل راځي هغه نومونه به راځي هر یو ویډیو چې تاسو غواړئ هغه باندې کلیک وکړئ د خپل خوښې او ضرورت مطابق معلومات د هغې څخه واخلئ تر بلې خپرونې چې زه بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسې پر پاک الله سپارم د الله په امان